تاسو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. میرویس نیکه د افغانستان د تاریخ یوه ډیره ځلانده هوښیاره او ملي څیره ده، لیکن د دې څیرې د پیدایښت لپاره هغه عوامل او هغه پیښې چې د پیدایښت زمینه یې جوړه کړې په هغو هم غږیږو. افغانستان په 5مه هجري پیړۍ کې امپراتورۍ درلودې. د غزنویانو امپراتوري وه او د غوریانو امپراتوري وه چې هم تر هند پورې دوی تللي وو او هلته یې هم حکومت درلود. لیکن کله چې چنګیز راغی، چنګیز د خپل وحشت له لارې په افغانستان کې ډېرې وینې تویې کړې، ډېر خلک یې ووژل او په دې اساس و چې زموږ هغه مستقل حکومتونه د منځه ولاړل او په عوض کې واړه واړه ملوک طوایفي حکومتونه پاتې شول. نو دې حکومتونو په ترڅ کې افغانستان تقریبا تجزیه شو. غربي سیمې یې د ایران صفویانو ونیولې، شرقي سیمې یې د هند بابریانو ونیولې او شمالي سیمې یې د ماورانه شیبانیانو لاندې کړې. په دې اساس په افغانستان کې درې ګونی استعمار حکومت کاوه. د دوی په وړاندې د افغانستان یو خصلت دا دی چې هیڅ کله هیڅ قوت ته تسلیم شوی نه دی. هر څوک چې راغلي دوی مقابله ورسره کړې او د همدې مقابلې په نتیجه کې هغوی مات شوي دي. نو په دې اساس مورخین وایي چې افغانستان اشغال شوی یا لاندې شوی یا نیول شوی یا مستعمره شوی هیواد نه دی او هیڅ کله هم چا نه دی لاندې کړی. دا خبر له دې کبله کیږي چې افغانان چاته تسلیم شوي نه دي، ناست نه دي، مقابله یې کړې ده. نو د دې قدرتونو سره هم مقابله روانه وه. خصوصا د افغانستان په شرق کې بایزید روښان یو مبارز و چې د جلال الدین اکبر په وخت کې راولاړ شو. 100 کاله یې د مغولو سره مبارزه وکړه. د مبارزې نوعیت یې ظاهرا دینی و تصوفي و او عملا یې سیاسي مبارزه کوله او په ملي خطوطو ولاړ و. لیکن د ده 100 کلنه مبارزه بالاخره د مغولو لخوا ختمه شوه او مبارزې کومه محسوسه او ملموسه نتیجه ورنه کړه. په ده پسې ایمل خان او دریا خان په ختیځه پښتونخوا کې را پیدا شول. هغو هم د مغولو سره مسلسله مبارزه وکړه، ورسره وجنګېدل، لیکن هغه هم کامیاب نه شول او مبارزې یو عملی رنګ رانه و. په دې پسې د خوشحال خان دوره وه چې هغه لومړی د مغولو تر لاس لاندې مامور و، د هغوی جاګیردار و، لیکن وروسته یې د مبارزې لاره ونیوله او د له مغولو سره یې مبارزه پیل کړه. لیکن د ده مبارزه هم کامیابه نه وه. 100 کاله د ده د کورنۍ د مبارزې وشول خو هغه هم کامیابه نه وه او ختمه شو. د دې ټولو مبارزو په نتیجه کې میرویس نیکه د صفوي یرغلګرو سره مبارزه شروع کړه. ده په ډېر تدبیر او په ډېر ملي احساس، ملي فکر خپله مبارزه کوله. د لومړي سر کې صفویانو چې څوک رالیږل هغه دومره ظالم و هغه نه و، لیکن کله چې ګرګین راولیږه ګرګین ډېر ظالم و او په خلکو یې بې ټوله ظلمونه کول او د خلکو په مال او ځان او په ناموس یې تېری کاوه. نو په دې اساس خلک ډېر ځینې تنګ و او دې ته آماده و چې مبارزه ورسره وشي. میرویس نیکه په دې وخت کې د یوه ملي مشر په توګه پیژندل شوی و. حتی
د ایران د صفویانو لخوا هم دی ملي مشر ګڼل کېده او دی مقرر و چې د خپلو خلکو سرپرستي وکړي. ده به د خپلو خلکو سره هم په ارتباط کې و او د ګرګین د ادارې سره هم په ارتباط کې و. د خلکو هغه شکایات به رسول، لیکن ګرګین غوږ نه ورته ایښود. بالاخره دی ایران ته ولاړ او ویې غوښتل چې د ایران پاچا شاه حسین صفوي ته د خلکو شکایت ورسوي، لیکن د ایران د دولت اداره ډیره فاسده وه، رشوت خواره و. په دې اساس ده په ډیر تکلیف وکړی شول چې د پاچا لارې پورې لاره پیدا کړه. لیکن دی د دې حالت نه د پخوا نه خبر و. همغه و چې ده د ځان سره یو شمېر سوغاتونه وړي وو، قیمتي شیان یې وړي وو او له دې لارې به یې ایراني واکمنو ته، وزیرانو ته او نورو کسانو ته سوغاتونه ورکول او بالاخره د پاچا دربار ته یې لاره ومونده او د پاچا سره یې خبرې وشوې. بالاخره پاچا ته یې عرض وکړ چې ستا حاکم هلته په خلکو ظلم کوي، لیکن پاچا ورته وویل چې په هغو زما زور نه رسیږي او زه نشم کولی چې مخه یې ونیسم. بالاخره دی د ایران نه ولاړ عربستان ته، د حجاز علماو ته ورغی او هغو ته یې وویل چې په افغانستان کې داسې یو ظالم حاکم په واک کې دی چې نه د خلکو مال ورته ترې په امن دی، نه د خلکو ځان ترې په امن دی، د دې سره څه پکار دي؟ همغه و چې د حجاز علماو ده ته فتوا ورکړه چې د دوی سره جنگ فرض دی. دی د حج له سفره بیرته راستون شو، بیرته هېواد ته راغی، بیرته یې خپل ولسونه منسجم کړل. د مخکې له مخکې نه د ولس د قومي مشرانو یوه جرګه جوړه کړې وه، لویه جرګه، چې د دې سره به وخت په وخت مصلحتونه کول، ناستې به یې کولې او دوی ته یې ویلي وو چې زه یو ځل ځم یو سفر کوم، چې راغلم بیا به ګورو چې څه پروګرام جوړ کړو. نو په دې اساس ده د حجاز نه فتوا هم راوړه، د خلکو سره په ارتباط کې وو، خلک یې هم وهڅول، تنظیم یې کړل چې د قیام دپاره آماده شي. د افغاني علماو نه یې هم فتواوې واخیستې، حتی د رحمان بابا په دیوان یې هم فالونه واچول او هغو ورته وویل چې یو څه وخت په کار دی په هغو شعر کې. بالاخره یو وخت بیا د رحمان بابا په دیوان فال واچوه او هلته ورته شعر چې راوښود، د هغو معنا دا وه چې اوس ستا د قیام وخت را رسېدلی دی. د په عین حال کې د هند تجارت هم کاوه، د خپل ژوند د چلولو لپاره یې د تجارت لاره خوښه کړې وه، لیکن په دې تجارت کې هم د خپل سیاسي اهداف پر مخ بیول. مثلا هند ته به چې ولاړ، په لاره کې په اکوړه خټک کې د خوشحال خان ورور و، جمال خان خټک یا جمیل بیگ خټک، هغه یو صوفي و، یو رسېدلی صوفي و. هغو ته هم دی ورغی او خپل 100 آسونه یې ورته وروستل چې دا د تا دپاره ما تحفه راوړي دي، لیکن هغو ورته ویل چې نه، زه ستا تحفه نه اخلم، د دې 100 آسونو نه یوازې یو آس راګرځوم او د 9 آسونه دې بیرته واخله، خپل تجارت یې وکړه، هندوستان ته ولاړ شه، کله چې بیرته راستون شوې او کومه ګټه دې چې کړې وه د هغو ګټې نه، د هغو پیسو نه د خپل هدف لپاره کار واخله. دا همداسې وکړل، بیرته راستون شو، راغی او بیا یې د خپلو ملګرو سره مصلحت وکړ. د لوی جرګې نظم داسې کړی و چې د هر قوم یو مخور او اغېزمن شخص یې په دې جرګه کې ټاکلی و. دې مشرانو به چې کومه فیصله کوله
هغه به د دوی خلکو منله ځکه دوی مشرانو. نو دلته د بیا جرګه وکړه او وی ویل چې باید د ګرګین په وړاندې قیام وشي. دوی ورسره ومنله. نور د قیام لارې د په خپله جوړې کړې. لومړی هغې دا و کار یې دا و چې یو شمېر قومي مشران د کاکړو مشرانو د نورو ځینې قومونو مشران دا یې وهڅول چې ګرګین ته د مالیې له ورکولو نه منع وکړي، مالیه ورنه کړي. او کله چې دوی مالیه ورنه کړه ګرګین ډېر په قار شو. هغو د ده سره مصلحت وکړ چې زه څه وکړم. ده ورته ووایي چې هغه دي ته عسکر ور واستوه، مخه یې ونیسه. ګرګین هم همداسې وکړل، عسکر یې واستول. عسکر یې واستول دې قومونو ته. کله چې عسکر ولېږل شول په قندهار کې د ګرګین قوه لږ شوه، نو ده په خپله د راتلونکي کار لپاره د پروګرام بله برخه عملي کړه. هغه دا وه چې د ښار نه د باندې ګرګین ته مېلمستیا وکړه. ګرګین یې سره د ملګرو دې مېلمستیا ته راوغوښت. دلته د مورخینو اختلاف دی، څوک وایي چې ډوډۍ وخوړل شوه، څوک وایي لا نه وه خوړل شوې. بالاخره د ده خاص ملګري چې ورسره وو په ګرګین او د ده په ملګرو یې برید وکړ. ګرګین یې ووژه، د ده ملګري یې ووژل. بیا وروسته د دوی هغه عسکرو دریشي چې وي هغه یې خپلو کسانو ته ور واغوستلې او کندهار ښار ته راغلل او د شپې نوم ورسره و. دروازه خلاصه شوه او ښار ته ننوتل او بالاخره د صفویانو قوت یې ختم کړ او دوی قدرت واخیست. په سبا یې د خلک راټول کړل او ورته اوږد تقریر یې ورته وکړ او ورته ویې ویل چې ما اراده درلوده چې خپلې مور د ازادۍ لپاره سر قربان کړم. ما په دې لاره کې کار وکړ، دا دې اوس ازادي ترلاسه شوه، نور ستاسو کار دی. هر څوک چې خپل مشر ټاکئ، هر چاته چې واک ورکوئ، هغه ستاسو کار دی. خلکو ورته ووایي چې موږ همدا تا خوښوو د پاچاهۍ دپاره، موږ بل څوک نه راولو. هماغه و چې خلکو په ده امنا وکړه، دعا یې وکړه او دا یې د خپل مشر په حیث وټاکه. لیکن ده هم وویل چې زه د پاچاهۍ تاج پر سر نه ږدم، زه به ستاسو خدمتګار وم، نه ستاسو پاچا. په همدې ترتیب ده د خلکو سره خبرې وکړې او ده به چې غونډې کولې هم په ازاد ځای کې به کېناستل او په فرش به ناست و او پلترې به وهلې وې او خپلې منډې به یې کولې، خپلې غونډې به یې کولې. په دې ترتیب د خپل پروګرامونه جوړ کړل. پروګرام یې دا و چې که موږ د همداسې کینو، صفویان بیا په موږ یوه حمله کوي، بیا راځي. نو د ټولو نه مخکې صفویانو ته یو خبر ور ولېږه چې ګرګین د ځینو کسانو لخوا ووژل شو، لیکن موږ امنیت نیولی دی، اردور ته موقع نه ده مساعده کړې، تاسو ته خبر درکړل شو. البته موږ د تاسو سره دښمني نه لرو، دښمني نه کوو، لیکن تاسې به بل مشر، بل هغه نه رالیږئ، بل حکمران، موږ یې د تاسو دپاره د وطن اداره کوو. صفویانو هم خپلې غونډې منډې وکړې، وغږېدل او بالاخره فیصله یې دا وکړه چې په افغانستان برید وکړه. لیکن ده په دې لږ وخت کې زیات عسکر روزلي وو، د قومونو ځوانان یې راغوښتي وو. کله چې ایرانیانو حمله وکړه د هغه دفع کړه، یو ځل بیا یې حمله وکړه، بیا یې دفع کړه. بالاخره دی ناروغ شو او د 1927 کال کې دی وفات کېده. نو خپل اولادونو ته یې وصیت وکړ چې اصفهان ونیسئ.
د دې وصیت نه د ده مطلب دا و چې څو چې تاسې ایران ته نه ننوځئ ایران د افغانستان نه لاس نه اخلي او تل به په جګړه ورسره بوخت و. نو د دې نه وروسته دی وفات شو او د ده ورور یې په ځای کېناست، عبدالله یا عبدالعزیز هر نوم یې چې و. هغه ډېر بې ارادې او بې همته انسان و. هغو بیرته د ایرانیانو سره لاره جوړه کړه، ورته ویې ویل چې زه به د تاسو سره وم د پخوا غوندې دا به وکړي، دا حکومت به زما د اولادونو سره وي. داسې واړه واړه شرطونه یې پې کېښودل. په دې کې کال یو نیم کال تېر شو. بالاخره د میرویس نیکه مشر زوی شاه محمود هوتک د دې حالت د ختمولو لپاره بیا د مشرانو سره جرګه وکړه او ویې ویل چې دا حالت باید بدل شي. موږ هغه ازادي چې د وینو په قیمت مو ترلاسه کړې ده هغه باید وساتو. هماغه و چې د مشرانو په سلا او مشوره یې عبدالعزیز د یوې کودتا په ترڅ کې د شپې په زړه کې له منځه یووړ، د نارنج د ماڼۍ نه یې راوغورځوه او داسې اوازه یې ګډه کړه چې دی د شپې د دې ماڼۍ نه رالوېدلی دی او مړ شوی دی. نو هماغه و چې د ده د مرګ نه وروسته شاه محمود خپله پاچاهي اعلان کړه. پاچا شو او د پاچاهۍ د سمبالولو سره سم یې د نیکه هغه وصیت چې اصفهان ونیسئ هغه وصیت یې ترسره کړ. د اصفهان د نیولو دپاره یې تیاري ونیوله، لښکر یې جوړ کړ، خپل قمندانان یې وټاکل. د میرویس نیکه د جرګې اکثره غړي چې د قومونو مشران وو ده په خپله ډله کې شامل کړل او بالاخره د ایران په لوري روان شو او په کندهار کې خپل کشر ورور شاه حسین هوتک پر تخت کېناوه. دی اصفهان ته ولاړ. د اصفهان په لاره کې څو ځایه د ایراني لښکرو سره وجنګېد او په اکثرو ځایو کې ډېر زر سوبه وکړه او د دوی هغه لښکرې یې ماتې کړې، څو بالاخره د ګڼو جنګونو نه وروسته د اصفهان دروازو ته ورسېد. اصفهان یې محاصره کړ او جګړه د شاه حسین صفوي د لښکرو سره روانه وه. په دې جګړه کې جګړه ده نو کله شکست کله بری. بالاخره د ښار محاصره دومره تنګه شوه چې د خوراک هر څه د اصفهان په ښار کې تمام شول. خلکو به حیوانات خوړل، حتی خره به یې حلالول، اسونه به یې حلالول، د هغو غوښه به یې خوړله او هغه مړي به چې شوي وو په جګړه کې د هغو غوښه به یې خوړله. نو په دې ترتیب محاصره اوږده شوه او د محاصرې سره لوږه او تنده او بېخرسي زیاته شوه. بالاخره شاه حسین صفوي د تسلیمېدو خبر ورته راولېږه او ورته ویې ویل چې زه درځم او تسلیمېږم. هماغه و چې د ښار نه د باندې ده خیمه وهلې وه او په ټاکلي وخت کې شاه حسین صفوي د ملګرو سره یې راغی، ده ته تسلیم شو او خپل تاج یې د یو چا په لاس ورولېږه چې د ده په سر یې ورکېږدي، لیکن ده هغه ونه مانه. دا یو ایراني مورخ لیکلي، دا هغه ونه مانه او ویې وی چې څو چې په خپله دا ایران وړي زما په سر یې کېنږدي دغو پورې زه دا تاج نه منم. هماغه و چې شاه حسین په خپله راغی، تاج یې راوړ، د ده په سر یې ورکېښودو، په پښو کې یې کېناست او بالاخره ورته تسلیم شو. په دې ترتیب د میرویس نیکه هغه وصیت چې کړی و هغو رنګ راوړ او د ایرانیانو هغه هڅې چې د افغانستان دپاره د نیولو لپاره یې کولې هغه شنډې شوې او په خپل ځان شوه. شاه محمود هوتک په اصفهان بسنه ونه کړه، شیراز او نورو خواوو ته یې هم لښکرې ولېږلې، هلته یې هم فتوحات وکړل
او بله مهمه خبره دا ده چې د میرویس نیکه په ملګرو او د شاه محمود په ملګرو کې د افغانستان د بیلابیلو قومونو خلکو پښتانه وو، تاجکان وو، هزارګان وو. په دې وخت کې د ده سره د زبردست په نامه یو هزاره ملګری و چې د قماندان کړی و او په جګړو کې ډېره درنه برخه واخیسته. کله به چې ایرانیان محاصره شول یا به فشار پرې راغی، هغو به ده ته مراجعه وکړه. دا زړسوان سړی هم و او همدردي هم ورسره درلوده. د هغوی شفاعت به وکړه او هغه مشکل نه به دوی خلاص کړل او په عین حال کې د خپل حکومت سره په ډېر صداقت کار کاوه او په جنګونو کې یې ډېره درنه برخه اخیسته. په دې ترتیب ایران ونیول شو. لیکن په دې وخت کې د ایران د نیولو لپاره ترکیې او روس هم اقدام وکړ، ځکه دوی وی چې دغه بېچښتنه هېواد دی چې افغانانو نیولی موږ یې ولې ونه نیسو. ترکانو هم لښکرکشي وکړه او بیا وروسته روسانو هم لښکرکشي وکړه. ترکانو ته شاه محمود یو سفیر ور واستاوه چې ګورې موږ تاسې د یوه مذهب او د یوه دین خلک یو، باید جګړه سره ونه کړو، یو بل ته زموږ تاسې مال ناروا دی. لیکن ترکانو ونه منله، هغو جګړه شروع کړه. جګړه لا شروع نه وه، لیکن د دوی صفونه سره نږدې وو، جنګي صفونه. د مازدیګر وخت و چې شاه محمود یوه ډله ملایان ور واستول چې د ترکانو سره خبرې وکړه. د هغوی سره یې خبرې کولې چې جنګ به نه کوو. په دې وخت کې د مازدیګر اذان وشو. بس چې اذان وشو ټول په یوه صف کې ودرېدل، جمع یې وکړه او هغه خبر چې شاه محمود سفیر کړی وه چې موږ تاسې مسلمانان یو، د یوه دین یو، د یوه مذهب یو، باید سره ونه جنګیږو، هغه خبره رښتیا شوه. د ترکیې زیاتو عسکرو چې کله جنګ شروع شو د جنګ نه مخ واړاوه، جنګ یې ونه کړ او بالاخره په جګړه کې ترکان مات شول او په شا ولاړل. هغه مالونه او توپونه چې د دوی نه پاتې وو، شاه محمود حکم وکړ چې دا پسې واروړئ. هغه یې د شا نه پسې واروړل او ترکانو ته یې وویل چې ستاسو مال موږ ته حرام دی، دا بیرته واخلئ، موږ یې نه غنیمت کوو. خو بالاخره د ترکانو سره هم د دوی روغه وشوه او د ترکانو هغه هڅې چې غوښتلې د ایران ځینې برخې لاندې کړه، هغه شنډې شوې. روسانو هم همداسې وکړل. 3 ښارونه یې ونیول د ایران او هلته یې خپلې قواوې واچولې. بالاخره د شاه محمود قواو جنګ ورسره شروع کړ، خصوصا سیدال خان ناصري یو پیاوړی قماندان و چې د میرویس نیکه د ملګرو نه و او د شاه محمود سره ایران ته تللی و، په فتوحاتو کې ډېر لوی لاس درلود. هغه د روسانو سره جګړه شروع کړه. د روسانو سره یې جګړه وکړه. دا چې څومره تلفات یې ور واړول او څنګه وشول، لیکن روسان متارکې ته حاضر شول. تاسې پوهیږئ چې روسان یو خصلت لري چې هغه چې څو زور نه وي پرې راغلی، هغه روغې او متارکې ته نه تسلیمیږي. لیکن د سیدال خان ناصر قواو زور پرې راوستی و او دوی مجبور شول چې مصالحه وکړي. هغه سیدال خان ناصر چې د جنګ قماندان و، دا ځل د سولې نماینده شو. ورغی د سولې مجلس یې د روسانو سره وکړ او روسان یې مجبور کړل چې په سولهنامه کې ولیکي چې موږ د ایران دا ښارونه پرېږدو او بیرته د ایران د خاورې نه وځو، لیکن یو شرط یې پکې پرېښود چې افغانان به هغه بیا بل چاته نه پرېږدي، په دې شرط موږ وځو. دا وی بلکل صحیح ده. روسان ووتل او هغه خاوره یې هم خوشې کړه. په دې ترتیب نه یوازې دا چې شاه محمود د افغانستان د خاورې نه مدافع کوله، بلکې د ایران وحدت یې هم وساته او ایران یې هم پرې نه ښود چې ټوټه شي. شاه محمود هوتک زیات جنګونه کړي وو، ذهني مشکلات ورته پیښ شول، نو په دې اساس د تشدد ته یې لاس وغځاوه. بندیان به هم وژل، کله کله به خپل قماندانان هم وژل. نو په دې اساس مشرانو بیا جرګه وکړه او مصلحت یې وکړ
چې دی باید د واک نه ګوښه شي او په یوه مخصوص ځای کې تداوی لاندې ونیول شي. هماغه و چې دی د واکه لرې کړ او شاه اشرف هوتکی د ده په ځای کېناوه. شاه اشرف د میر عبدالعزیز زوی و، د میرویس نیکه د ورور، لیکن هغه د پلار غوندې نه و. هغه تکړه او میړه سړی و، د شاه محمود سره ملګری و. په دې اساس هغه چې پاچا شو، همغه لاره چې شاه محمود نیولې و همغه یې تعقیب کړه. لیکن دلته په کندهار کې شاه حسین خصوصا د ده خور زینبه هغه په ده پسې شله وه چې شاه اشرف شاه محمود وژلی دی. شاه محمود په هغه کې مړ شو، په هغه روغتون کې یا هر ځای چې و. ویل کېږي چې دی په دې وخت کې ووژل شو ځکه چې ډېر حالت یې خراب و. څوک وایي چې مور ووژه، څوک وایي چې شاه اشرف ووژه، څوک وایي چې په خپل مرګ مړ شو. نو دغه خبرې لویې شوې چې دا شاه اشرف وژلی او زینبې به شاه حسین ته وي چې ته د ورور وار واخله، شاه اشرف ووژنه. بالاخره په کورنۍ جګړه، د کورنۍ جګړې له لارې د دوی هغه وحدت خراب شو او شاه اشرف بیا هم د ایرانیانو سره جنګېده. په دې وخت کې نادر افشار را پیدا شو. هغه ډېر زړور سړی و، یو ایرانی و، لیکن زړور و او په جنګ ډېر ښه پوه، ډېر ښه جنګ یې کولی شوی. څو ځایه یې شاه اشرف ته ماتې ورکړه. بالاخره شاه اشرف غوښتل چې بیرته افغانستان ته راشي او د تېښتې لار یې ونیوله، لیکن په لاره کې شاه حسین خپل کسان ور واستول، هغه هلته ووژل شو او بالاخره نادر افشار کامیاب شو چې د ایران د نیولو نه پس د افغانستان نیولو ته حمله وتړي. راغی هرات یې ونیو، قندهار یې محاصره کړي یو کال، نورو ولایاتو ته یې قواوې ولېږلې. په دې ترڅ کې شاه حسین سره هم خیانت وشو. یو شمېر کسانو د هغه سره پټه لار جوړه کړه د نادر افشار سره. په هر صورت شاه حسین تر یو کلنې محاصرې وروسته تسلیم شو او ایرانیانو ونیو، مازندران ته یې تبعید کړ او په دې ترتیب هغه واکمني چې میرویس نیکه رامنځته کړې وه او د هېواد په یوه برخه کې د ازادۍ څراغ بل کړی و او د خپلواکۍ بیرغ یې رپولی و، هغه بیرته د پردو لاس ته ولوېد او په دې ترتیب دا پاچاهي ختمه شوه. او علت یې هم دا و چې دوی اتفاق درلود چې کامیاب شول او کله چې د دوی ترمنځ نفاق پیدا شو دا حالت راغی او د دوی دا واکمني ختمه شوه.